وای مفتی صاحب خپل کمره راته جیل خانه ده لکه چې پکې مرم او دغه د اسرائیل علیه الصلاۃ والسلام را پسې راغه او روح یې رانه قبض کو. وای چې خپلې کمرې ته ننوځم داسې یمه لکه څوک چې قبر کې کېدي بند یې کې. هېڅ زړه مې نه خوشحالېږي هلته خپلې بیبي سره چې کېنم یا خپل مور او پلار سره کور ته چې قدم دن نږدم بس په زړه مې څه چل کېږي. د زړه نه مې یو خدای خبري بالکل مې مازغه کار پرېږدي په خپل کور کې په خپله کمره کې. خو چې لږ بهر ته راوځم بالکل داسې یم چې زه هېڅ مسله را پکې نشته. چې دوکان ته لاړ شم بس په زړه مې ثقالت شروع شي او داسې شي دا زړه مې راتنګ شي دم چې ته ځان مړ کړمه. داسې ښه یاره یو ملګری راغلی و که نه او هغه ما ته ټولې قصې دقسې وکړې. وایي ستاسو یو ویډیو مې کتلې وه تاسو دغه خبرې پکې کړې وې نو ماشاءالله هغه ته مې دم کړی و الحمدلله ثم الحمدلله. همغه ملګری دا په دویم ځل نن دم له راغلی و د الله تعالی په فضل و کرم باندې چې بالکل برابر. وایي جی کمره کې دومره خوند راته راکوي کمره که نه. وایي چې مخکې به مې زړه چاودېدو وایي اوس د کمرې نه بار نه وځم. ما ویلې لکه د الله ولي هسې چې مونځ دې نه یې پرېږدي مونځ له وځې وایي چې مونځ ته مې زړه لګي ما خاورې به دې زړه وشي تا اوس د کمرې خوند ولیدو ته به اوس د کمرې نه بار نه وځې. نو ګورئ دا قسم مسایل چې انسان ته پیښیږي په دې پسې وروسته څه وجوهات وي نو د هغې دپاره موږ دم کو الحمدلله د الله تعالی په کلام باندې او خدای پاک ډېر زبردست ریزلټونه ماته راولي او ډېرې زبردسته فواید. زه د ځینې ملګري ویډیو جوړه نه کړم ورې نه کړم په دې خاطر باندې چې هغه ماته پته وي چې د هغه څه وجوهات دي نو د هغې په وجه باندې زه هغه ویډیو ورنه کړم. بل دلته چې راځي ما یو ناشنا مریضانو نه مې نن یو ناشنا خبرې واورېدې. وایي په لاره باندې راتلو رشکې والا ویل چې دا دل نه دی وایي زه دې بل له بوځم وایي هغه دی هلته چې لاړو ښه مفتي صاحب وایي هغه بالکل بدل سړی ما چې په ویډیو کې بدل دی دلته بدل دی دا څنګه چل دی. ګورئ تاسو خو زما چهره مبارکه پیژنئ که نه همدغه یو سړی مخکې مې ویښته غټو اوس مې ویښته نشته خلک مې بیا ووینئ دا مشاهده مبارکه مې وینئ په تتو راته وکړمه. زما خلک بل چاله نشي تللی زما سره چې کوم مینه لري په زړه کې او محبت لري هغه بل چاته نه ځي نه دا خوښوي. حالانکې دنیا د عاملان ډکه د ما ته ځان را رسوي الحمدلله. زه په دې باندې نه څه خفګان لرم نه مې د چا نه شکایت شته دی. دلته په دې اکوړه کې زموږ سره داسې خلک پاتې کېږي چې هغه بالکل زموږ سره حسد او کینه لري. ها دومره ورته په دروغ ویلي وای چې هغه 1,00,000 روپۍ او 50,000 او 60,000 روپۍ اخلي نو وایي ته څنګه دم له ورځې ته خو غریب سړی داسې په دې مغزو کې ورته دا شی نه ورولي یا د الله ولي ته به زما نه خلک منې کې قسم دې ما ته د کومو ځایونو نه راځي زه چاته ټیم نشم ورکولی هغوی ما